جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د نبوت نمخ کی عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې دو مال ویلي چې ما د شي جلا خلقنا ځان لکیدل ګوخه کیدل ودام انتخاب اول برغار حرا کې بنا سمونز به کو عبادت به کو خدیجه الکبرى ورته الته خوراکي تو کې ورلېګل کله به د 15 ورځې په اندازه کله به د 10 ورځې په اندازه کله به د میش په اندازه الله عز وجل ابتداء د وحي د جبريل عليه الصلاه والسلام په ذریعہ باندې دل شروع کړه درې کړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام جبريل علیه الصلاه والسلام لیدل دي چې وحي کله شروع شو ورته ویل چې اقرا د سوره علقه 15 ابتدائي آیتونه را نازل شو لستل وکا و مال لستل ناراضي به ورته چې اقرا اول ولا وې ز په لستل نه پويګم دریم کړه ورته چې اقرا اول ولا وې چې شو اول ولم د سوره علق هغه آیتونه ورته ویلې راکته شو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لقد خشیت علی نفسي په دې خپل ځامن زویریدم چې په دماغ کې مې څه مشکل لاغې کڅن اراده مې دا و چې غر لوخېجم دغه ځن لاندې ځان روغ ورزم ځکه چې دماغ مې خراب شو کڅ موضوع سره زما خاموش شو و ما باندې आवाज کو چې یا محمد انت رسول الله وانا جبريل مخله مې شو وکاته څوک نه معلومیږي ورسته مې شو وکاته څوک نه معلومیږي کی طرف چې مې وکاته څوک نه معلومیږي چا طرف باندې مې کله وکاته څوک نه معلومیږي خو چې بر مې د کینارو په اسمان په طرف نظر ورواچو دومره ملکو په کرسي کې ناسو چې دا ټول اسمان په ځای نیولې و دی وخت کې لږ زره دا وحي بند شو چونکه نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره ابتداء مخامخ شوی دی کچیرته ډار کوم دا وحي را رواني دله پریشانی جوړ نشي نو چې وحي کله بند شو په دې وخت کې بعضی مشرکین ویلي و محمد خپل شیطان راتلو او شیطان ور باندې خپل کار بن کې نور دار رسوا کې د خلکو له الله عز وجل برته به سوره مزمل او مدثر آیتونه نازل کړه د دې وجنه علما په دې کې د اختلاف لیکل چې ابتدایي آیتونه کم دي سورتونه کم دي چې اوله سوره علق چې اوله سوره مزمل صحیح قول دار چې اولنی د سوره علق دی وਹੀ به ډیر وخت د پاره بند پاتې و اخر کې به سوره مزمل دی شروع شول هغه ابتداء او دابل په اعتبار د امور اضافه او سره وਹੀ برته به شروع شو